حاجانو مبارکانو د حج د مناسکو وخت را نږدې شوی دی. الله تعالی دې زموږ او ستاسو حجونه قبول کړي. زه یو څو خبرې درته یږدم، که چیرې تاسو دا خبرې بار بار واورئ او پر دې خبرو باندې ولاړ سئ، بیا به د حج په سفر کې ډېر مشکلات نه وي. حاجانو مبارکانو چې کله د 9 ورځ را ورسېده، د را روانې یکشنبې ورځ او د دوشنبې ورځ دا د 8 ورځ ده. د دوشنبې او د یکشنبې په مابین کې چې دا کومه شپه ده، په دغه شپه باندې غالبا زموږ او ستاسو د مینا سفر دی. د سعودي نظم داسې دی چې هغې په شپه کې سړی د مکې څخه مینا لوړي، چې کله د یکشنبې په ورځ ماخستن تاسو لمونځ یا په حرم کې یا په خپله عماره کې وکړئ. د ماخستن د لمانځه بعد به خپل احرامونه وتړئ او دغه رقم تل نیت به وکړئ، یا الله زما د حج نیت دی، خدای ته قبول کړي، ته اسانه کړي. بیا چې لبیک هر څومره ډېر وایاست هغومره ډېر ثواب لري. د دې څه وروسته به تاسو دې تیاري وکړئ چې موږ په حجو کې په بسانو کې سپریږو. د دې طواف قدوم دپاره بیت الله ته راتګ او بیا طواف قدوم کول دا غالبا د حاج متمتع دپاره دا ډېر ضروري نه دی، ځکه د هغې د عمرې طواف د طواف قدوم قایم مقامه دی، پر هغه ځای باندې درېږي. چې کله تاسو د بسانو انتظار کوئ، څوک به په شپه کې ورسېږي، څوک به د سهار د لمانځه څخه مخکې مینا ته ورسېږي، څوک به د سهار د لمانځه بعد مینا ته ورسېږي. کوشش دا وکړئ چې د بسانو څخه مه جلا کېږئ، پر پښو باندې مه ځئ، ځکه بیا ډېره ګرمي، بیا چې تاسو خیمې پیدا کوئ په هغې کې به تاسو ته ډېر مشکلات جوړېږي. په مینا کې زموږ 2-3 کاره دي. یو خو به 15 لمنځونه موږ په مینا کې کوو او کوشش دا وکړئ چې مقیم امام پیدا کړئ. مقیم امام هغه سړی دی چې مکې ته راغلی دی، د لې 15 ورځې پرې سوي دي، هغه سړی مقیم دی. چې کله هم 15 لمنځونه وکړو، په دې لمنځو په مابین کې چې څومره اوقات د مینا په خیمه کې تېروو، باید چې تلاوت وکړو، باید چې عبادت وکړو، باید چې دعا وکړو. او د ټولو څه اهمه خبره دا ده چې په مینا کې صبر او برداشت او قرباني او ایثار، ځکه په مینا کې په خیمه کې هم ډېره تنګي او پر اوداسو پر ځای هم ډېر ازدحام ورشي. کوشش دا وکړئ چې د خپل ځان پر ځای باندې یو بل مسلمان ته هوسایي ورسئ او دا به ستا په نفع او په ګټه کې. چې کله د مینا ورځ تېره شوله، نو په دغه شپه باندې بیا موږ در عرفاته پورې رسوي، ځکه دا بله ورځ د عرفاته نو څوک د شپې ورسېږي، څوک د سهار د لمانځه څخه مخکې ورسېږي، څوک د سهار د لمانځه څخه وروسته ورسېږي. چې کله تاسو عرفات ته راورسېداست، نو په عرفات کې د سهار د لمانځه بعد ښه آرام وکړئ. د عرفات ښې خیمې، په هغې کې یخه هوا وي او بعضې نوجوانان وایي درځئ د عرفات غونډۍ له ولاړ شو، په دې کې تاسو په مشکلاتو کې اخته کېږئ، لمر مې وهي، لارې در څه ورکېږي، لارې در باندې بندېږي. بیا به مازدیګر چې کله د دعا وخت دی، هغې ته به تاسو یا په خوب کې یاست یا به په ستړیا کې یاست. ښه طریقه دا ده چې ښه ورځ تېره کړئ په عرفات کې، در زواله پورې، در ماپښینه پورې بیده سئ، ډوډۍ وخورئ، اودسونه وکړئ. د ماپښین د لمانځه بعد علما نصیحتونه کوي، دعاګانې کوي، ژړاګانې، بس تاسو په دعاګانو کې شرکت وکړئ. او دغه ورځ دا د حج ټوله مغز دی، دا د حج ټوله خلاصه ده. او زه دا وایم چې دا د انسان د ټوله ژوند یو بهترینه موقع ده چې انسان خپل ځان خدای ته ورپېښ کړي، خپل قریبان او ټول امت مسلمه. زه دا وایم چې امت مسلمه په ډېر ستړي حالت کې دی او ډېره بې سرپرسته زندګي روانه ده. د امت په باره کې الله تعالی ته وژاړئ چې دې امت ته الله تعالی ښه ورځ په نصیب ورکړي او زموږ دین او اسلام ته الله تعالی غلبه او ترقي ور نصیب کړي. د ماپښین لمونځ په عرفات کې دی، د مازدیګر لمونځ په خپله خیمه کې په عرفات کې دی. بعضې اچان وایي درځئ مسجد نمره له ولاړ شو، هلته امام خطبه وایي. ګوره امام خطبې ضرورت نشته، په هغه امام پسې هلته زموږ لمونځ نه کېږي. زموږ د دې فقهي اختلاف دی، دوی د مکې څخه امام راولي، په عرفات کې 2 رکعته لمونځ مسافر پکې، ځکه دوی پر 4 میله امام مسافر بولي او موږ دا غالبا پر 48 میله یعنی پر 80 میله باندې موږ امام مسافر بولو. نو ښه خبره دا ده چې د خپلې خیمې څخه مه وځئ. چې کله مازدیګر لمونځ وسو، لمر لږ ژړ سو، د باندې راوځئ، قبلې ته مخامخ ودرېږئ، خدای ته ډېره ژړا وکړئ، د الله تعالی رحمت په ډېر جوش کې. الله تعالی په دې وخت کې پر تاسو باندې په ملایکو باندې فخر کوي، ستاسو په ذریعه باندې وایي تاسو زما د بندګانو ته وګورئ په سپین کفن کې او په دومره ستړې ورځ کې او په دې وخت کې سرتور سر ماته ولاړ دی، څه غواړي. نو ښه د عرفات ورځ چې مې تېره کړه ښه په دعاګانو کې، چې کله د ماښام وخت
چې د کم چاته د ریل ټکټان دی هغه د ریل طرف ته ځان وې سټیشن ته او چې د کم چا سره سپنسري یا بډاګان سره دی هغه د معلم در لاسونه سي چې موږ ته بس را پیدا کا هغه پر شو ناراضي چې کم څوک ته کړی هغه د پډاله باندې را روان سي او پر لار دی یو د بل د مرګرو خیال ساتي چې در مسجد نمره را تیریږي په داسې حال کې د راتیر سي چې لمر لویدلې په ولاړ لمر کې د نه را تیریږي او غالبا د سعودي حکومت په ولاړ لمر کې لاریم نه خلاصوي سړی نه را پرېږدي چې کله 2 ساعته د ماښام موږ تاسو نه دی کړی دلته چې کله 2 ساعته 2.5 ساعته تاسو سفر وکړي تاسو به مزدلفه ته ورسیږئ په مزدلفه کې په اول سر کې ډېر رش ازدحام خلک فراتی سړی ډېر ورختا سي چیرې بر مزدلفه کې لار تنګ د نور نسته نه کوشش وکړي کار څومره مشکلات در د خلکو راتیر سي د مزدلفه اخره حصہ ټول خلاصي په مزدلفه کې غټ مسجد مشعر الحرام د غیر د منارو رڼا د ټول مزدلفه کې معلومیږي اغه مسجد ته نږدې راسي چې کله رالاس په مزدلفه کې به تاسو څه کوئ دستي به یو مرګره ولاړ سي اذان وکي او جماعت په ودروي په یو اقامت به د ماشان د منځه د پاره وکي 3 رکعات المنځ په ادایي نیت باندې وکي په قضایي نیت به نه کوي او د منځه سورسته به تکبیرات تشریق وست بیا به دویم اقامت وکي د مخستل منځ په وکي او د مخستن د منځه بعد بیا تکبیرات تشریق وست بیا به د ماشام سنت د مخستن وتر د بټوله وکي او دا ډیره مبارک شپه دا د ليله القدر سره برابر شپه او په دې کې ډېر دعاګانې وکړي ځکه دا د قبولیت شپه ده او په دا ډېر لوړه د عبادت او د ډېر لوړ درجو پیدا کولو شپه ده او د مزدلفه وخت د وقوف چې واجب دی هغه د سپېدو سونه سي د المرختو پورې دغه زمانه به تاسو مزدلفه کې خامخا حاضرېږئ یعنی په دې زمانه کې به 1 ساعت نیم ساعت 10 دقیقې چې په مزدلفه کې حاضر سلام ستاوس وقوف وس د دې لپاره بهترینه طریقه دا ده چې کله د مشعر الحرام د مسجد څخه اذان وسی مربه تاسو خپل من جمعات ودروي او چې کله می جمعات وکي د جمعات سورسته به بار عدالت یو اویا دانې ډبري راټولې کې په یو بوتل کې به واچوي شبه پریمنځي او د ځان سره به راواخي او ملګری به سر راجمه کوي چې ټول د ضرورتو سفارغ سو قرار به د مینا پر طرف سفر را روان کوي چې کله تاسو د مینا بارډر تر رسیږئ غالبا دا به داسې وخت چې لمر به سرک راوهلې لمر به لږ راپورته شوی او دا غالبا د مینا بهترین وختم دی او چې کله را روان سوس د مینا تر داخل سوس د مینا په مابین کې د سیغټ د چادرانو سوپ دی د مرکزی لار د پردي بزام برابر کوي او چې کله شیطان تر ورسېداست نو برابر شیطان وولې اول شیطان به پرېږدي چې د مینا د خوا سره لاس دویم شیطان به پرېږدي دریم شیطان چې مکی طرف ته ورسرمه دی دغه شیطان به وولې او په داسې شکل ورته ودرېږي چې چپه ورژه د مکی ته او راسته ورژه د مینا ته او وډبرې به وولې د دې سورسته دعا نسته برابر تیر سي غالبا دغه شیطان وخت دا زموږ کتابونه لیکي 4 ساعته دی دا ټول ورځې سړی وشتل سي د ورځې وشتلې سنتي او د شپې هم سړی وشتل سي وشتلې مکرو دي لیکن که د سړی سره زنانه ور سره بیا د شپې وشتل مکرو نه دي چې کله مې شیطان وشته د غي سورسته چې را شوس واست اوس په دا د اختر ورځ ده په دې وخت کې زموږ د مذهب حکم خدا دی چې اول به شیطان بیا بس پساله لولي بیا به سر خړېلي او دا ترتیب دی او دا ترتیب واجب هم دی که چا دا ترتیب نه وکي پراغي باندې بل دم راځي لیکن سرشکال خو د سعودي حکومت د حاجانو سره لږ زور کړی دی چې تاسو به پسنه حلالوي پسنه موږ در حلالو نو دې د لپاره 2-3 خبرې یو خبره دا ده چې د افغانستان کم حاجان دي دا غي خو الحمدلله معلمین او موظفین ټول علما دي دا غي سره د خپل حاجانو ډیر ښه فکر ور سره دی ستا سره به د یوب څه فکر ور سره دا غي سره د ټول حاجانو د پسو د قرباني فکر ور سره دی نو غي چې د حکومت سره کوم خبره کړي کده توکیل او د وکالت خبرې کار خبرې باید چې حاجان د خپل موظفینو پر خبره باندې اطمینان وکړي په دې کې نور سودا او فکر باندې کی او چې کوم د پاکستان حاجان دی غي خو بینګو ته پیسې ور کړی دي لیکن بینګونه هغه کله بینګ ورسته سی او ز سرمخ کې وخرم نو ترتیب خولاړې لیکن الحمدلله دا غي د لپاره مولانا تقی صاحب ډېر ش شکل باندې مسله بیان کړې ده او دا فتوا ور کړې ده چې په دې کې زموږ د مجبورۍ په خاطر موږ د دوی پر مذهب باندې عمل کولای سو یعنی د ترتیب چې کوم وجوب دی زموږ په ځین کې ضروری دی درغه مشته ریدلای سو نو په دې خاطر دا غي فتوا ټول علما او بنگلاديش او هندستان او دا ټول علما قبول کړي ده لیکن زه به تاسو ته دا وایم چې اسانه طریقه احتیاطي طریقه ده چې کله تاسو شیطان وويشتي دا غي سورسته عماره لراسه خپل بلډینګ لراسه چای په خې کې لږ آرام وکي ماپشن راسه تواب زیارت ل په دغه احرام مخلص په احرام کې راسه تواب زیارت په اول درې شوته کې رمل وکي
او په نور شرطو کې استباء وکړي او په احرام کې طواف زیارت وکړي، په احرام کې صفا او مروه وکړي او د لې په حرم کې لړ د منځو خیال وساتي او واپس چې ته سر خره عمارې لزی دا به غالبا ماښام او مخستنی نو ماښام او مخستن بر سر وخره او احرام خلاص کا نو په دغه ورځ کې ستا قرباني خامخا حلاله سوی ده او کته ویا داسې نه چې نه حلاله سوی بیا په دې کې سوچ مکو علماو فتوا ورکړي ده بس د علماو پر خبره باندې عمل وکا او په دې کې ستا د لپاره خیر دی او عافیت دی او بیا چې سړی وسوسې په ځان کې پیدا کوي دغه یو مرض دی او د دې سبا سړی ځان وګوري چې کله دغه ورځ 13 ولا د اختر ورځ اوس د شپه به مړ چیرې تیرو پر نورو مذهبو باندې برته مینا ته راتګ دا واجب دی نه ځکه نور حاجام به ګرد مینا ته راځي د نورو مذهبو والا کمینا ته نشرا پر دې دم راځي لیکن زموږ په مذهب کې د مینا شپې کول دا سنت دی کچیر یو سړی تکړی د ډیر ثواب غشتونکي هغه باید چې مینا ته ځان ورسي او که یو سړی ستړی سوی پښې تڼاکې سوي یا زنانې ورسره یا سپینږیري ورسره یا ډیر کریاب سوي باره بدالت په دغه شپه دی په مکه کې تیره کی لیکن دویم ورځ دیم د زیوال در ماپښینه پورې لا په مکه کې د ماپښین د لمانځه بعد بیا روان سي او بیا دی ولاړ سي شیطانان له او د شیطانانو حکومت تیری د مینا د خوا پر برابرۍ چې د مینا د خوا پر برابر اول شیطان به وډبري وولي او یو طرف ته بزان و باسي برابر دعا وکي دا د دعا د قبلې ځای دی دویم شیطان به وډبري وولي او د دې سورسته به هم دعا وکي او دریم شیطان چې وډبري ووشتي دا غي سورسته دعا نست چې کله په دویم ورځ د شیطانانو د وشتلو سره شوسو برته دی وګرځي لارې اسانه دي سیده دی ولاړ سیمیناله او شپه دی په مینا کې وکي او په دې شپه دی د مینا سره نه بیریږي ځکه په مخکینی شپه کې په مینا کې ډیر رش او په دې شپه کې په مینا کې دومره ازدحام او رش نه شپه دی په مینا کې وکي او بیا دی په مینا کې د لطف سکشینی چې ش زیوال وسو نو وخت سباره دی د مینا سره روان سي بیا دی اول شیطان وولي دویم دی وولي د دې دوه سورسته دی دعا وکي او کچیر دریم شیطان هغه وولي نو دا غي سورسته بیا دعا نسته چې دریم شیطان تر ورسېد د حج فرضیات او واجبات خلاص زه خبر دا کوم د اول شیطان اول ورځ د اختر په سار چې یو غټ شیطان وشتل کیږي دا غي وخت غالبا 4 ساعته دی د یو سار سره شروع کیږي در بل سار پورې په ورځ کې سنت او د شپې لږ مکرو دی که زنانه ورسره مکرو نه دی د دویمه ورځ شیطانان نور مذهبونه وختي ولي کله کله زوی حاجی تان تاولی وختي وشتي وای دنیا وشته ګوره دنیا په وشتلو زموږ د غاړي نه خلاصيږي زموږ د پاره شه طریقه دا 8 ساعته وخت دی د ماپښینه سره شروع کیږي او در ماښامه پورې سنت په ورځ کې او په شپه کې مکرو دی که زنانه ورسره بیان دی مکرو د دریمه ورځ د شیطانانو وختم بیا غالبا 8 ساعته دی او د زیواله سورسته شروع کیږي په ورځ کې سنت او په شپه کې مکرو دی خو جایز دی لیکن په شپه کې که زنانه ورسره مکروم نه دی او طواف زیارت چې سړی کوي اول ورځ هم کولای شي دویم ورځ هم کولای شي دریم یعنی دا معنا د طواف زیارت وخت غالبا اویا 2 غنټې وخت دی د دریم ورځ در ماجګر پر لسړی طواف زیارت کولای شي او چې کله دغه شیطانان دریم ورځ مو وشتل سراد سی عمارې له د حج فرضیات او واجبات ټول سره خلاص دا غي سورسته طواف رخصت دی او طواف رخصت په ښه طریقه وکي چا چې مدینه را کټ کړي اغه بزي مدینه اغه بزي د کورو پر طرف او چا چې مدینه نه یلدلې اغه به د جانان د مدینه پر طرف د غي سلام لورځي او په ښه طریقه باندې سړی د مکه سره رخصت واخلي خلکو دغه د حج افعال په ښه طریقه وکي په عبادت او په عجز په زاریو په جړه باندې وکي زګه دا د ژوندۍ بهترینه موقع د الله تعالی درکړې ده چې کله د حج عمل په ښه طریقه سره وکي پیغمبر علی السلام وایي چې کور ته زی د ګناه سو داسې صفاسوي لکه د مور سره پیداس زموږ او تاسو په کومه معاشره کې ژوندۍ ده د کومي ګناه سمې ژوندۍ محفوظه ده نو چې الله تعالی مې په حج د ګناه څخه قبلې د ګناه څخه صفاکۍ دا زموږ او تاسو د پاره ډېر لو نیک بختی ده او دغه نیک بختی او سعادت مزای کوي چې کله سړی کور ته ځي پیغمبر علی السلام خلکو ته وای تاسو راسه مصافحه ور سره وکي دعا جنو غوړې د اجي دعا قبلېږي او د عرفات په ورځ باندې غالبا الله تعالی د حاجی د 400 کسانو متعلق شفاعت قبلې ځکه حج ډیر ښه عبادت دی خو چې په ښه طریقه سره وسی که چیرې دغه خبرې تاسو بار بیا را وګرځوئ ان شاء الله بیا به تاسو په حج کې څه مشکل نه الله تعالی مو حجونه قبول ک الله تعالی دې درته اسانه ک الله تعالی دې په حج کې مو تاسو د ټولو مشکلاتو سره وساتي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته